سلام، خالد دانشیار یم. په دې ویډیو کې به انشاءالله زه تاسو ته ښیم چې څنګه کولی شئ تاسې ویب سایټ لپاره نوم واخلئ، یعنې ډومین واخلئ او همچنان هوسټنګ واخلئ. پرون بله ورځ ما په یو خپل یوټیوب چینل کې ویډیو اپلوډ کړې وه چې زما د یو ویب سایټ ورځنۍ، میاشتنۍ، همدارنګه هفتهوار انکم یا ګټه څومره ده هغه ډېرو کسانو لیدلې وه او همدارنګه غوښتنه یې کړې وه. که چېرته زه خپل فیسبوک پیج ته راشم، دلته ما پوسټ کړی هم و، نو دلته ډېرو کسانو غوښتنه کړې وه چې که چېرته موږ ته د دې په اړه باندې نور ویډیوګانې، نور درسونه جوړ کړي نو دا به ډېر زیات ګټور وي. لکه څنګه چې تاسو دلته ګورئ په دې کې ډېرو ملګرو کومنټونه کړي دي په همدې خاطر باندې چې موږ ته ډومین اخیستلو طریقه وښیه یا هم نور ویډیوګانې چې کوم د سایټ جوړولو لپاره یا نور یوټیوب چینل مربوط دغه ټول ویډیوګانې او درسونه چې موږ ته وښیم دا به ډېر زیات ګټور وي. نو په همدې خاطر ما به اراده وکړه چې په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د ډومین اخیستلو طریقه په عملي ډول باندې در وښیم چې څنګه کولی شئ تاسې خپل ځان لپاره د خپل ویب سایټ لپاره تاسې ډومین واخلئ. خیر، ډومین خو مختلفې کمپانیانې دي یا مختلف هوسټنګ پرووایډرز دي چې هغوی تاسو ته ډومین هم درکوي او همچنان تاسې له هغې ځای نه هوسټنګ هم اخیستلی شئ. زه به راشم په دې ځای کې ګوګل ته، دلته زه سرچ کوم یو څو دانې تاسو ته مثال په شکل باندې ښیم. سایټ ګراوند هم تاسو ته ویب هوسټنګ یعنی هوسټنګ هم درکوي او همچنان ډومین هم درکوي. زما له نظره تر ټولو مهمه دا ده چې تاسې کله یو ویب سایټ جوړوئ، بلاګ جوړوئ، نو تاسې باید ورته هوسټنګ او ډومین واخلئ. هوسټنګ اوس په خپله څه شی دی؟ کله چې تاسې ویب سایټ کې پوسټ کوئ، یعنی لیکل کوئ یا تصویرونه اچوئ یا مثال ویډیوګانې اپلوډ کوئ، دغه هر څه تاسې یو ځای کې سټور کیږي، یعنی یو خاص مشخص ځای وي چې هغې ځای کې دغه ستاسې ویب سایټ سټور وي چې څلېرې ساعته خلک لیدلی شي. نو مختلفې کمپنیانې دي چې سایټ ګراوند ده، بلو هوسټ، ګو ډیډي، هوسټنګ، همداسې نورې مختلفې دي چې هغوی تاسو ته دغه سرویسز درکوي چې تاسې کولی شئ چې خپل ویب سایټ هلته سټور کړئ او څلېرې ساعته له هر ځای نه خلک د انټرنیټ په واسطه باندې وکولی شي چې ترلاسه یې کړي. دا ستاسې ویب سایټ به د څه شي په واسطه باندې ترلاسه کوي؟ د یو ډومین په واسطه باندې، یو نوم په واسطه باندې چې هغه هر یو کوم یو نوم چې تاسې خوښوئ تاسې به لومړی هغه نوم اخلئ، هوسټنګ دا هر څه به سره یو ځای کوئ او بیا به تاسې خپل ویب سایټ چې کله جوړ کړ دغه ویب سایټ به نور خلکو ته ښکاره کیږي. نو دغه سایټ ګراوند هم تاسو ته د ډومین همدارنګه هوسټنګ سرویسز درکوي. بل دی ګو ډیډي. زه به بیا راشم ګوګل ته، ګو ډیډي دوی هم تاسو ته د ډومین همدارنګه هوسټنګ سرویسز درکوي چې له دې ځای نه هم تاسې د خپل ځان لپاره د خپل ویب سایټ لپاره تاسې ډومین او همچنان هوسټنګ له دې ځای نه اخیستلی شئ. بل دی بلو هوسټ. دوی هم تاسو ډومین همدارنګه د هوسټنګ هغه سرویسز پرووایډ کوي او تاسې کولی شئ چې له دې ځای نه هوسټنګ یا هم ډومین واخلئ. خو په دې ویډیو کې چې زه تاسو ته ښیم هغه هوسټنګر ده چې له هغې ځای کې ما تیار ځان لپاره اکاونټ جوړ کړی، ما هوسټنګ اخیستی، ډومین مې هم اخیستي دي. نو زه به راشم دلته به ولیکم hostingr.com یا تاسې په ګوګل کې هم سرچ کولی شئ هوسټنګر. نو په دې کې به تر ټولو لومړی راځي hostingr.com. تاسې به دې پلیټفارم ته یا دغې ویب سایټ ته راځئ. خیر، په دې کې تر ټولو لومړی هوسټنګ ده، ورسره ایمیلز دي، ډومین ده، پرایسنګ یا د دوی هغه قیمتونه دي، دغه هر څه شته. هر کله چې تاسې ډومین او هوسټنګ اخلئ تاسې باید ماسټر کارډ ولرئ. ماسټر کارډ یعنی په افغانستان کې یا هر بانک کې کولی شئ تاسې د ماسټر کارډ جوړ کړئ چې هغه ډالري اکاونټ وي، تاسې وکولی شئ چې هوسټنګ او ډومین واخلئ. که چېرته ستاسې خپل نه وي تاسې کولی شئ د بل ملګري، ورور یا د پلار د هر چا د کارت نه تاسې کولی شئ چې هوسټنګ همدارنګه ډومین واخلئ. زه راځم تر ټولو لومړی تاسو ته هوسټنګ ښیم چې نو ما هوسټنګ اخیستی دی له مخکې نه، خو بیا هم تاسو ته طریقه در ښیم چې څنګه کولی شئ تاسې هوسټنګ واخلئ. تاسې به راشئ په هوسټنګ کې شیډ ویب هوسټنګ باندې کلیک کوئ. خو په دې کې هغه ډیټیلز لیکلي دي، له هغې لاندې دلته مختلفه د دوی پلینز دي، یعنی مختلفه قسمونه یې ورکړي چې تاسې کوم ډول هوسټنګ اخلئ. لومړی پکې دی سنګل شیډ هوسټنګ،
یعنی په دې کې تاسو کولای شئ چې یو ویب سایټ اډ کړئ، یعنی یو ویب سایټ نه زیات په دې هوسټینګ کې تاسو نشئ اډ کولای. بل پکې د پریمیم شیډ هوسټینګ، په دې کې تاسو تر 100 پورې ویب سایټ اډ کولای شئ. نه یوازې همدا بلکې لاندې نور فیچرز هم لري چې دلته هم لیکلي ورسره څنګه کې دلته هم. بل پکې د بزنس شیډ هوسټینګ، په دې کې هم تاسو تر 100 پورې ویب سایټ اډ کولای شئ. 200 GB SSD سټوریج درکې تاسو ته، خو په دې کې 100 GB ده، خو فرق لري. خو زما پیشنهاد تاسو ته دای که چیرته تاسو غواړئ چې اوږد وخت لپاره کار وکړئ، یعنی لانګ ټرم کار وکړئ، یو نه زیات ویب سایټ په هوسټینګ کې اډ کړئ، ښه خبره دا ده چې تاسو باید پریمیم شیډ هوسټینګ واخلئ. زه راځم دلته په دې سلیکټ بټن باندې کلیک کوم. خل هغه وروسته موږ دې پیج ته راوړو. یو آر آلموست دیر، کمپلیټ یور آرډر. لومړی پکې څه شی ده چې چوز ا پیریډ، یعنی څومره وخت لپاره غواړئ چې دغه ډومین او بخې دغه هوسټینګ تاسو اخلئ. یو میاشت، 12 میاشتې، 40 میاشتې یعنی 2 کاله، همچنان 4 کاله یا 48 میاشتې. نو ښه خبره دا ده ما خپله هم 40 میاشتې یعنی د 2 کلونو لپاره اخیستی ده چې 2 کلونو لپاره دوی تاسو ته $95 باندې تقریبا دغه هوسټینګ درکوي. کله چې تاسو دغه یو آپشن پکې انتخاب کړئ، هغې وروسته راځئ ځان لپاره اکاونټ جوړوئ. دلته به خپل ایمیل ورکئ، بیا تاسو کولی شئ ځان لپاره اکاونټ جوړ کړئ. که چیرته تاسو د ګوګل په واسطه یعنی جیمیل په واسطه باندې لاګین کیږي، تاسو به په دې بټن باندې کلیک کوئ، نو تاسو جیمیل په واسطه لاګین کیږي. له هغې وروسته سلیکټ پیمنټ، یعنی تاسو خپل پیمنټ په دې کې انتخابوئ چې په کومه لاره باندې تاسو دوی ته پیسې ورکول غواړئ. لومړی ده پکې کریډټ کارت. لکه وړاندې هم ما تاسو ته وویل چې تاسو باید کریډټ کارت ولرئ، یعنی ماسټر کارت باید ولرئ تر څو پورې چې دوی ته هغه پیسې ورکړي تاسو ته هوسټینګ او ډومین درکړي. دویم پکې د پیپال، کوین پیمنټس، همدارنګه ګوګل پے، دا مختلفې نورې لارې دي، خو زیاتره چې افغانستان کې موږ استفاده کوو او موږ ورته لاسرسی لرو هغه کریډټ کارت ده. کله چې دا آپشن تاسو انتخاب کړئ، هغې وروسته راځئ اخري برخې ته چې په دې ځای کې تاسو کوم کارت چې تاسو لرئ په هغې کې حتما ستاسو نوم وي، هغه به راځئ دې ځای کې ولیکئ. دویم کارت نمبر، د کارت مخکې 14 رقمي عدد یعنی 14 رقمي کارت نمبر وي، هغه به تاسو په دې ځای کې مکمل ډول باندې ولیکئ. همدارنګه ایکسپایري ډیټ، ستاسو د هر یو کارت باندې تقریبا 15 کاله وخت وي، نو تاسو به هغه ایکسپایري ډیټ په دې ځای کې منت او ایر یعنی میاشت او کال به په دې ځای کې لیکئ. همچنان په آخر کې به تاسو CVC کوډ چې د کارت شاته 3 رقمي عدد وي، تاسو به هغه په دې ځای کې ولیکئ او په آخر کې به سبمټ سیکیور پیمنټ باندې کلیک کوئ چې په دې سره به ستاسو هوسټینګ واخیستل شي. دویمه مرحله بیا پکې د ډومین راځي چې تاسو فری ډومین هم درکوي. په دې کې که چېرته تاسو $95 باندې دا واخیسته، نو په دې کې تاسو ته فری ډومین یعنی یو ډومین هم درکوي چې تاسو په خپله خوښه باندې تاسو یې اخیستلی شئ. خو نو دا و د هوسټینګ اخیستلو طریقه. اوس راځو د ډومین اخیستلو طریقه تاسو ته ښیم چې که چېرته تاسو مخکې نه هوسټینګ ولرئ، لکه زه چې مخکې نه هوسټینګ لرم او زه غواړم چې یو ډومین واخلم، نو د هغې لپاره زه راځم بېرته دې پیج ته. په دې ځای کې لیکلي ډومین، تر ټولو لومړی ده پکې ډومین چیکر، یعنی کله چې تاسو یو ډومین خوښ کړه د خپل ځان لپاره، یعنی لکه څنګه چې ما اخیستی دی فایند بیسټ ټریکس، په دې ځای کې به وي. ګورئ دغه ډومین ما اخیستی ده، په تېره ویډیو کې هم ما تاسو ته ښودلي وو چې دغه زما ویب سایټ ده چې په دې باندې اعلانات هم راغلي دي، یعنی ایډسنس سره هم کنیکټ دی، هر څه فعال دي. ګورئ د اعلانات ورباندې راځي لکه څنګه چې ما اخیستی دی فایند بیسټ ټریکس. نو تاسو هم تر ټولو لومړی باید خوښ کړئ چې د څه شي لپاره غواړئ چې تاسو ویب سایټ جوړ کړئ. نو بیا د هغې وروسته به دلته لاندې برخې ته ډومین چیکر باندې زه کلیک کوم. ښه په دې ځای کې ماته یو باکس راښکاره کېږي. دلته ما مخکې نه ځان سره یو څو ویب سایټونه نومونه انتخاب کړي دي، زه راځم دا اوپن کوم. زه وایم چې مای اپس بنډلز بنډل.com، زه غواړم چې دغه ویب سایټ واخلم او دغه ډومین واخلم. نو زه راځم دا کاپي کوم، یعنی دلته لیکم مای اپس بنډل.com. راځو سرچ کوئ. که چېرته دغه ډومین بل چا اخیستی نو تاسو ته دا نه راښکاره کېږي. دلته ګورئ لیکلي ډومین از اویلیبل. که چېرته زه یو داسې ډومین اخلم، مثال په ډول باندې همدغه فایند بیسټ ټریکس ما چې کوم اخیستی دا سرچ کوم، نو دا به موږ ته وایي چې ډومین از ټیکن، یعنی ډومین مخکې نه اخیستل شوی دی، تاسې دوباره نشئ اخیستلی.
نو زه څه کوم هماغه ویب سایټ ډومین کوم چې ما انتخاب کړی myappsbundle.com زه راځم دا سرچ کوم دلته ما ته وایي چې myappsbundle.com په $100 باندې دی تقریبا $9 باندې یعنی کلنی دلته لیکلی دي YR یعنی ارلی یا انولی د دې فیس څومره دی $9 ده نو تاسې به بیا راشئ په ایډ ټو کارټ باندې به کلیک وکړئ ښه دا کارټ کې ایډ شو له هغې وروسته راځو کنټینیو ټو کارټ ښه زه اوس راغلم دلته یو بل پیج ته چې دلته ماته مکمل هغه د دې آرډر یا کوم ډومین چې زه اخلم د دې معلومات یې ماته لیکلي دي یو آر آلموسټ دیر کمپلیټ یور آرډر یعنی د یو کال لپاره یې اخلئ 2 کلونو لپاره یې اخلئ 3 کلونو لپاره یې اخلئ په دې کې مختلف آپشن دي پکې ستاسې به دا ډومین وي په دې کې قیمت دی $8 چې تاسې پکې 18% ډسکاونټ هم کړی ده همدارنګه سب ټوټل به څومره کېږي دومره به کېږي ښه له هغې وروسته په دې ځای کې دلته هم تاسو ته انفارمیشن درکړي څومره ورباندې ټیکس راځي تقریبا 0.18 یعنې 0.18 ورباندې دې باندې ټیکس راځي نو دا کېږي $9.18 ښه له دې وروسته به تاسو څه شی کوئ چیک آوټ ناو په دې بټن باندې به کلیک کوئ تاسو ته وایي چې خپل اکاونټ ته لاګین شئ نو دا چې زه له مخکې نه ځان سره اکاونټ لرم زه راځم په دغه بټن باندې کلیک کوم یا هم په دې لاګین بټن باندې تاسو کلیک کوئ ایمیل او پاسورډ ورکوئ یا هم تاسو کولی شئ چې په دې ځای کې د جیمیل آپشن باندې کلیک وکړئ تر څو پورې چې لاګین شئ نو دا چې مخکې نه زه اکاونټ لرم زه به اوس لاګین شم ګورئ دلته زما نوم راغی خالد دانشیار نو اوس تاسو ته وایي چې چوز ا پیمنټ میتھډ یو د پیسو ورکړې یو میتھډ انتخاب کړئ تاسې ګورئ ستاسې ډومین هماغه ډومین ده زه راځم په دې کې ویزا ماسټر کارډ دا په کې انتخاب کوم ځکه چې زما کارډ ماسټر کارډ دی پرچیز بای کریډټ کارډ په دې کې بس شی کوي تاسې به خپل نوم ورکوئ زه راځم په دې کې خپل نوم ورکوم د نوم څخه وروسته به تاسو دلته کارډ نمبر ورکوئ زه راځم کارډ نمبر ورکوم 4 ښه نو دا دی ما خپل کارډ نمبر په دې کې اډ کړ له دې وروسته ما نه غواړي چې ایکسپایري ډیټ یعنی په کوم تاریخ باندې ستاسو دا کارډ ایکسپایر کیږي نو زه راځم دلته ایکسپایري ډیټ هم ورته ورکوم په اخر کې ما ته وایي چې CVC کوډ یعنی د CVC کوډ یعنی د کارډ شاته چې ستاسې د 3 رقمي عدد لیکلی تاسې به هغه په دې کې ورکوئ دغه معلومات به تاسې له نورو څخه هم پټ ساتئ ځکه چې دغه ستاسې کارډ نمبر او همدارنګه CVC کوډ بل څوک واخلي نو کولی شي چې آنلاین ورباندې یو څه شی واخلي یا یې د خپل استفادې لپاره دوی ګټور نه واخلي نو دا په دې خاطر باندې ما بلر کړي دي په آخر کې به زه راځم پې ناو بټن باندې زه کلیک کوم خیر اوس به زما شمیرې ته زما د موبایل شمیرې ته زما سیم کارت ته به یو میسج راشي چې آیا ته دغه غواړې چې دا کنفرم کړې زه راځم دا په دې کې کنټینیو کوم ښه دلته ما ته وایي چې ستا تلیفون شمیرې ته یا ستا سیم کارت ته به یو 6 رقمي یا 4 رقمي عدد راشي ګورئ دا دی ما ته یو پیغام راغی ویریفیکیشن په خاطر باندې چې آیا دغه کارت هولډر په خپله دغه آرډر اخیستی یعنی دغه په خپله واخیستی او که بل چا اخیستی زه راځم دغه کوم 6 رقمي عدد چې ماته راغلی دا به دلته ورکړم او په آخر کې سبمیټ بټن باندې زه کلیک کوم ښه نو دا دی زما ډومین واخیستلی شو اوس زه کولی شم چې خپل ډومین په خپل د هوسټنګ کې اډ کړم
نو دا چې زه خپل اکاونټ ته مخکې نه لاګین شوی وم نو ځکه دلته راغلم ډایرکټ زه خپل ډیشبورډ ته لاګین شوم. ښه د دې رجسټریشن پاتې و زه به دا رجسټر کوم. ګورئ myappsbundle.com is being registered. You are almost there. بیا کنټینیو بټن باندې کلیک کوم. ښه ماته وایي چې ستا ډومین په دې ځای کې اکټیو شو. اوس راځم زه هوسټنګ ته. په دې ځای کې به زه ایډ ویب سایټ باندې کلیک کوم ځکه چې ما ډومین واخیسته خو ولې هوسټنګ سره مې تر اوسه پورې نه دی کنیکټ کړی. نو زه ایډ ویب سایټ باندې کلیک کوم. له هغې وروسته دلته راځم همدا مای اپس بنډل لیکم ځکه چې دا زما نوې ویب سایټ ده. بیا راځم په دې کې یو پاسورډ ورته ورکوم او ایډ ویب سایټ باندې زه کلیک کوم. ښه ویب سایټ کریټډ سکسسفولي یعنې ستاسو ویب سایټ په هوسټنګ کې ایډ شو. زه راځم بیرته هوسټنګ ته. دې کې به حتما مای اپس بنډل ګورئ تاسې مای اپس بنډل دا دې کې ایډ شوی ده. زه راځم همدغه لیست ته هوسټنګ ته ورې هوسټنګ کې ته راغلی یم. بیا راځم مای اپس بنډل کې دلته مینج باندې کلیک کوم. اوس زه غواړم چې دلته زه په دې کې ورډ پریس انسټال کوم. که چېرته زه همدغه سرچ کوم مای اپس bundle.com دا زما ډومین شو چې کوم ما همدا اوس واخیسته. دلته څه لیکلي ستاسې اکاونټ جوړ ده خو ولې کوم ویب سایټ ورباندې تر اوسه پورې نشته. نو د دې په خاطر باندې چې زه ورته اوس ورډ پریس انسټال کوم یعنی په خپل ډومین چې کوم تاسې اخیسته د هغې باندې ورډ پریس انسټالوئ نو تاسې به په دې کې مینج بټن باندې کلیک وکئ. ښه مای اپس بنډل د دې مکمل اکاونټ هغه تاسو ته ډیشبورډ راغی. په دې کې تاسې هر څه کولی شئ یعنې کوم چینجز چې وي هغه تاسې مکمل دلته راوړلی شئ. خو په دې کې یو برخه د ویب سایټ په نوم باندې دلته لیکلي آټو انسټالر یعنې په خپله تاسې کولی شئ چې یو څه شی پکې انسټال کړئ. زه راځم آټو انسټالر باندې کلیک کوم. ښه بیا په دې کې ورډ پریس دی ووکامرس ورډ پریس دواړه یو ځای دي جمله ده همدارنګه نور خو زه دلته پکې ورډ پریس انسټالوم او دې کې دا انتخابوم. ښه په دې کې ماته وایي چې یو یوزر نیم ورته ورکړه. زه راځم اډمین ما دې ته یوزر نیم ورکړه همدارنګه یو پاسورډ ورته ورکوم چې ښه په دې کې ما پاسورډ هم ورته ورکړه. له هغې وروسته تاسې نه دلته اډمنسټریټر ایمیل غواړئ ایمیل به تاسې یو دانه ورته ورکوئ. همدارنګه تاسې کولی شئ ویب سایټ ته مو ټایټل ورکړئ. زه راځم یو ټایټل ورته ورکوم مای اپس بنډل. له هغې وروسته ژبه تیاره انتخاب وي پکې ډیټابیس هم کریټډ همدارنګه دا هر څه پکې جوړ دي. دې سره به تاسې کار نه لرئ. فقط یو فقط تاسې به یو پکې یوزر نیم ورکوئ پاسورډ به ورکوئ همدارنګه ټایټل به ورته ورکوئ. له هغې وروسته به انسټال بټن باندې کلیک وکړئ. ښه نو دا دی اوس زموږ ورډ پریس هم په دې ډومین باندې انسټال شو. که چېرته زه راشم همدغه زه ریفریش کړم اوس به ماته په کوم شکل باندې ښکاره کېږي په دې شکل باندې به راښکاره کېږي. دغه ګورئ مای اپس bundle.com فري تیم دی یعنې وړیا ده هغه دوی په دې باندې انسټال کړه. ښه نو دا اوس زموږ د ډومین همدارنګه د هوسټنګ اخیستلو طریقه. خدای دې وکړي چې تاسې پوه شوي یاستئ ورباندې. که چېرته بیا هم نه یې پوه شوي نو تاسې کولی شئ چې زما فیسبوک پیج ته دې پیج ته البته تاسې میسج پرېږدئ یا پیغام پرېږدئ. انشاءالله زه به تاسو ته جواب وم یا د همدې ویډیو په کومنټ برخه کې هم تاسې کولی شئ ما ته ووایئ چې موږ پوه نه شو یا هم کوم مشکل تاسو ته پیښیږي نو د همدې ویډیو په لاندې برخه کې ما ته کومنټ کولی شئ. انشاءالله په راتلونکي درس کې به موږ ووایو چې څنګه کولی شئ تاسې یو وړیا تیم
یعنی یو ډیزاین تاسو ډاونلوډ کړئ له یو ویب سایټ نه فری، همدارنګه پیډ به هم تاسو ته ښیم چې څنګه تاسو په پیسو باندې اخلئ او یا فری له کوم ځای نه ډاونلوډ کولی شي او بیا دلته یې انسټالولی شي تر څو پورې چې زموږ د هغه ویب سایټ سټرکچر جوړ شي او بیا موږ وکولی شو چې په دې باندې لیکنې واچو او بیا په آینده کې موږ ایډسنس لپاره اپلای وکړو او انکم ورڅخه لاسته راوړو. خو نو دغه ډومین myappsbundle.com مونږ واخیسته او په دې باندې به انشاءالله مونږ په راتلونکي کې نور کار کوو چې کوم د ویب سایټ پورې مربوط دي. اوس لپاره ښه وخت، په الله مو سپارم. سلام علیکم.